ویلز ته چکر وهو. راغلی یو نن دوهمه ورځ ده. زما نوم سلیمان ده، د هیواد میډیا نوی مخ. پرون موږ په کور کې وخت تیر کوم، دلته م کبابونه او دیګیان کړي وو چې په اوله حصه کې کیدای شي که تاسو کتلی اوسئ زموږ د دیګ میله. I hope you enjoy. سلامونه یو ځل بیا د هیواد میډیا لیدونکو، مننه چې تاسو بیا زموږ حضور ته تشریف راوړو. او نن به ځو یو چکر وهو د خیره سره. هوا هم البته دومره ښه نه ده، ریاض چار چاپېره خوري دي او د باید ته وړی ده، نو هوا باید له ښه وای. خو زه خیر ځو یو 15 ساعته 6 ساعته سفر ده، ویلز ته چکر وهو انشاءالله. د خیره سره فامیلي تګم ده، خو د څو شپو لپاره ځو د خیره سره. او هلته به لږې نظارې وکړو، لږ خوراکونه به وکړو، خپله به پخلي وکړو او ګورو چې د راتلونکې ورځې موږ ته څه تحفې راکوي. بس سامان بار دی، وطنۍ ګندنه مې خپل پټینه راښکولې ده، سره د څو بادرنګو. ډرون بار دی، پخلي سامان بار دی، جینماز بار دی. بارانونه دي او دننه ماشومان په ګرمو اوبو کې ځان لم دی. دلته میده باران دی، ښه سې مزیدار شین ځای دی، شین کلی دی. دا یوه ګل خانه ده دلته، البته ګلان یې چندانې ګلان به نه وي پکې، څه نه ښکاري چې کار پکې شوی اوسي. دغلته فامیل سره راغلي یو، ښه ښکلی ځای ده. دغه کور ده، 15 کسانه یو پکې، ښه غټه ډله پکې راغلي یو. او دا یې د لامبو ځای ده. میده مزیدار باران وریږي او بس داسې ښایسته غوندې لاره ده. د کور نه اوس راووتم، ځمه چې دا موټر لږ بیټرۍ چارج کړمه چې سبا چېرته ځو بیا به موټر کې چارج نه اوسي. او دا د برقي موټر ډېره غټه مسله ده، ځکه خلک ورته زړه نه ښه کوي. البته موږ خو هر کال یو ځل دې خواته راځو. دا بصیر دی. بصیر ځان معرفي کوي. اینجا عبدالبصیر، اینجا نور ورځې اشپز. چی شی راته پخوي؟ دا چې روش ده او تیل پلاو ده. او تیل پلاو. تیل پلاو دا تیل مې اچولی، تیل ګرم شي
او ښه مزېدار به راځي د خیره سره. دا اضافه غوښې پلو ته ځي؟ هو دا پلو ته ځي د خیره سره. دا وطني زیره ده، توره زیره، بدخشان. بدخشاني زیره راغلې ده. د پې لیکلي هم دي افغانستان. د بدخشان خو پې نه لري کله کله زیره ده. وګوره بدخشان نه هسې بدخشان نوم پکې کوو. بدخشان زیره لږه مشهوره ده که نه؟ اوړه دلته لاړ دا به د روش ته په دیګ ته به لږ وړو خمیره ووهو چې صحیح وطني سټایل کې روش پوخ شي په خیره سره. پوخ دیګی به بیا په تاسو وګورو چې څه خیال راځي. موږ سره اوسئ. والا زحمت خو ښه زحمت غواړي. اسانه نه ده 30 کسانو ته دیګ کول. مرچک ته پکې واچول که نه؟ کچالان هم پکې دي، مرچ، لیمو، مسالې، مرچک. دا غوړم زه فکر کوم تیار شو د پیازو دپاره. چې خلاصان یې راونو کې رقم دود راشي کېږي، چا دود یې راوتی نه وي هغه نه دي کړی. ته ولې ژاړې؟ خوراک اسانه نه ده. خوراک اسانه نه ده؟ خوراک اسانه موږ هسې غټه کړې نن هم بېکار یې راولې وکړو زموږ اشپز او دغه شی اوس لا ته د نظام قدر معلوم شو. حاجي تا زحمت ونه باسو. دا صرف مانجمنټ کوي دلته. نو هغه خود هم نه دي کړي که نه حاجي. ډېر حاجي بسره لږ دا نه ورغلی که نه. 15 کسان هستو پوشی نه؟ ټایم د سلیمان خیر کړ. ټایم خیس شو. خیت شو. څو بجې دي؟ 5 ته پاتې. لس کم 15. د اور ډېر ځای کړی. اور ډېر ځای کړی. خو دیګې که تیز که لاندې به تیز نه وي. تیز خره درجه ده پوشي. چغارې باسلی وی که نه؟ او چې بعضې د شغل پخې کړی. دا زمونږ نظام لالا د لګیا ده پلاو دپاره ګازرې کټه کوي. کټ کوم او که نه دا نظام ده زمونږ د تره زوی. نو دا صحیح کټ کوم او که نه تا ویډیوګانې راته راخیستې. ته راځه چې مشهوره دی که ما. دا ګازرې څوک هم په دې سایز وخوري که نه که بیا یې ګازرې ژوند کې وخوړی. او زه چې په کوم طریقه یې کټ کوم ټول یې پېژنم. ډېرې ډبلې کټ کوې. خو ټول ډبل هستو نو. ګوتې سره دې پام کول د هسپتال نږدې نشته. ګوته مې وویله زه بصیر رانیسم موږ یې نه یې ټرین کړي. څلورو منقلو ایښودل شوی ده اوس. باندې کېدو سپینې باندې کېدو دا خلال ده پوشي. دا بعضې خلک همداسې بغیر د غوړیو دیګي ته ورولي. هغه بیا شیټه پیټه راځي دا پلوی پوشي. دا وریجې دانهداره نه راځي پوشي. داسې کې دانهدار راځي. دا کباب چې ده دا د روغان
خځې نورمال یې مسې ورولم هسې راځي دا خبره دې صحیح ده چیټه پیټه راځي هو که اوبه ډېرې لري که نه هو دا کشمش هم ورته هغه کوې هو هغه سره کېږي زه ګازر هغه چې د آخر کې راوړم دا هم ریډي شو خلال دا پلاو دی دې پلو ته څه شی وایي هر پلو خو ځان ته نوم لري دې دا اخچا پلاو اخچا پلو اوس نه ښکاري چې ښې مزېدار دی ځکه د تیلو کې خو هم کله خوړلي نه دي افغانستان کې په کوم غوړۍ کې پخوي هغه به ما کنجیت والا وي هو کنجیت اوس نو قورمه چې ده شوروا شوه لږ وخت به دې ته هم دوام ورکړو دا هغه اوږي به وځي موږ به دې اور بلونه لږ مزه واخلو میده باران هم ورېږي پلاو ته وریجې مو راغلې بس اوس دم ورکول دی لږ اوبه به یې ورشوې که نه او بس بیا به یو دم ورکړو پکې ښې مزېداره ښکاري د دیګ د اشپزخانې په اور باندې زور ونه رسېدو بس ده دلته لاس یې ونه سوځوي پام کوه دیګ باندې یو ساعت دپاره یو ساعت د خیر یو ساعت د پلاو تیارېږي دا صحیح بس موږ سره اوسئ خلکو نرم پلاو ده پوه شې دا څه واښه دي دا وچ سابو دي کله دې خوړلي نه دي او ستا ګندنه شوه دا ازبکي پلاو دی پخه وکړه ازبکي پلاو تېر چې شو لږ بوره به دې پې اچولې رنګ یې ښه راتلو نرم ده پلاو دا سپین ګیري چې ده نرم پلاو ده ماشاءالله خوند یې وګوره رنګ یې څنګه نرم هلته خوا کې وچ صابون تیار دي هو اوس به لاړ شو په روش باندې به م یو نظر وګرځو چې هغه څنګه په میده باران کې
لاندې ونو پهلوانه دومره غټې ماشاءالله په کامره کې نه راځي مجبوره شوم شاته شم الحمدلله را به شو درته خیره ته کامره دې ماشاءالله ماشاءالله دغسې ده پوخ ده واه 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 څنګه ده داسې غوښه یې ډوکې نه بیلېږي که نه یالله ښه ده خیر بس وړۍ تیاره شوه اوس به یې په مزه مزه وهو دا پلاو ده سلاد پالي پلاو نه ده شیرموش ده تیل پلاو نه روش او پلاو بس زه به یې خورم او تاسو به راګورئ نه بیرته دې بول که څنګه نه بس یم کېښودو مخکې نه یې کوئ نه موبایل ډېر وغورځېدو رانه خوله کې مې ورته اوبه دا مړۍ یې درته وکړو ماشاءالله والا ډېر خیره ده دې سره چې وطني واز زوی لګه کې ټول ځای تلاش همدغه خوشي کېلایي ونیو دا دولتي ونې دلته میوه ونې نه راشنې کېږي یو هغه د توتانو والا ونې خیرې پرېمانه دي باندې چړایانې ډېرې دي نه چړایانې نشته چړای باندې نشته چړایانې نشته هغه شته توتې زمیني نه دي هغه رقم تور تور توتان شته شاتوتو پلاو روش او ښه خوراک هم وکړو ښه دروند او راووتلو یو پیاده ګشت دپاره او مانې دا چې ازمشي چړایي ده ته راځه زموږ پهلوان باندې بوج دی ډېر به شاته پاتې شي مانې په شاکې وې نه ها بصیره منډه نو مه وهه منډه مه وهه په ګپ رښتیا ویله کېږي راځه بیا خولې کېږي ګرمېږي بیا ساړه دې نه کېږي سلامونه نیکې هیلې د هیواد میډیا لیدونکو مننه کوم تاسو بیا زموږ چینل ته یو ځل مخ راواړو زما نوم سلیمان ده د هیواد میډیا نوی مخ او راغلی یم ویلز ته زموږ نن دومه ورځ ده دلته او د فامیل سره راغلی یو چې لږ چکر ووهو د ښار د شور ماشور نه ځانونه لږ لرې کړو فامیلی سره راغلی یو چې فامیل ته لږ وخت ورکړو او ماشومانو سره لږ په مینه وخت تېر کړو ځکه د ښار مصروفیت موږ ته دا موقع ډېره کمه راکوي نو دلته موږ دغه ځای نیولی ده دغه کور دی زه به لږ تشریح به درکړم لږ به په ویډیو کې اوس وګرځم چې تاسو هم وګورئ څه څه سهولتونه لري اول خو دغه ته وګورئ په دې زما مینه راغله چې د ونې نه چاپېره یې داسې چوکۍ ایښې ده چې بانډار پکې ښه په ډله کېږي په شوق په مزه او ملک ټول شینوالی دی هرې خوا ته چې ګورې شینوالی دی ډېر ښایسته ملک دی پاک صفا او دا وګوره سیبان دي مڼې نو
راغلی یو نن دومه ورځ ده. پرون موږ په کور کې وخت تېر کوم. دلته م کبابونه او دیګیان کړي وو چې په اوله حصه کې کېدای شي که تاسو کتلی اوسئ زموږ د دیګ میله. ډېر مزېدار دیګونه بصیر جان پاخه کړه. او نن ځو یوې نوې سیمې ته چې تقریبا 15-16 کیلومتره د دې ځینه لرې ده. زو هلته موږ پلان لرو چې لږ ګشت وکړو. د غرو علاقه ده، ډاګونه دي، البته ډاګونه هم ټول شنه دي. او ډرون مې ځان سره راوړی، نو ډرون به م پورته کړمه چې تاسو د دې ملک ښکلاوې له بره نه وګورئ چې څومره ښایسته دی. اوس راغلی یم دې حصې ته چېرته چې سویمینګ پول ده، د لمبا ځای. دلته دا سری پې پوښ خور کړی ده چې اوبه ګنده نه شي. نو دا زما په خیال یو ویډیو به بیا پکې ورته لږ نشر کړو اخر کې چې ماشومان پکې لوبه کوي. نو زمونږ دلته د خاص د راتګ مطلب همدا یي چې یو خو د ښار د شور ماشور نه ځانونه لرې کړو، بل د فامیل سره لږ وخت تېر کړو، ځکه د خارج د مسافرۍ ژوند ډېر ستومانه دی او ډېر مصروفیت لري. او همدغه یو موقع موږ ته پیدا کېږي په کال کې چې د مکتبونو رخصتیانې شي د ښار نه وتښتو. دا چې د لوبو علاقه ده چې چېرته ماښامي موږ راټولېږو د تر زامنو یا ورونو سره دغه ته لږ یا سنوکر یا ټیبل ټینس کوو چې ساعت مو تېر اوسي او ګپې شپې لګیا اوسي، بانډار به جاري اوسي. نو تاسو موږ سره اوسئ. بس سفر په جریان کې دی او روان یو. تاسو دا د لارې مزل وګورئ چې د هیواد میډیا لیدونکو ته سلامونه وایي. سلامونه په وایا ټول باندې واسره کامیاب اوسېږي. تاسو هلته هیواد چینل دلته په لندن کې چی کوي. څنګه ځای څنګه ده؟ ښایسته ده، زړه پورې ده. پورې ځای ده. دا میږي ورواڅم. زه دا موټر ودروم راځم. دغه د موټر درولو حصه ده، دې نه نور مخکې موټر اجازه نه لري او پیاده لاره ته لږ ښکته وکړو. یو ځل بیا موږ خپل منزل ته راورسېدلو او اوس به دا ډرون لږ والوځو، شاوخوا ته نظارې ور وښیه د دې ځای نه رامته. او دا ډرون به موږ والوځو، بیا به په ویډیو کې تاسو وګورئ چې د بره نه څخه دا ځای ښکاري. حاضره خو د زړه پورې د دې ځای نه چې ګورو نه څه څه موږ ته په سترګو نه ښکاري. زموږ سره اوسئ. تاسو که پکې بانډار کوئ جاري یې ساتئ، ایډیټینګ کېږي. پورته چې کوم حاجي ګورم چې د غرونو شاته د دې بل د کاغذ تا کوم واره چې هغه به سړي په دې ویډیو هم دا پکې ورالوځو. Clan Fan Patch. Clan Fan Patch.
دوی دلته بیخي انګلیسي نه لګي دا ویلش لانګویج کې ده خپله ژبه کې دوی خپله ژبه ده او هغه انګلیسي نه ده خپله ده نه یې په ژبه پوهېږي او نه یې په خلکو دا اوس څنګه او دا کامره پاتې او په رسم ګوره ریکارډینګ دې کوه ریکارډینګ یې او شټ کمال ته ده راونه غورځېږي نه میموري کارت پکې نشته څنګه چاپ څنګه میموري کارت مې چیرته هغه به ما ستا په ساتي چې کته نشي دا نه کتې او ریانو په همدې بکسه کې به وي بل چېرته به کار یې هلته ځي یا دلته ځي دا دې داسې یو شی ده دې ته چې یو شی ورته ورشي دا به هر رقم وشي دوستانو ډېره غټه ساه وشوې ده او څه پکې د دې ملامتیا هم ده حاجي چې موږ نه د ډرون میموري کارت ایس ډي کارت پاتې شوی ده دا نو زما څه ګناه ده خو تا به رایاده کړې وکړه نو زه څه خبره چې دا میموري کارت زر کوئ چې وځو ما کله ویني او دوه نفره راوځي او زر لکه څنګه چې مخکینی ویډیو کې تاسو وکتل ډرون هم والوځه خو ریکارډینګ نه کوي بې فایدې ده نو خیر ځای ډېر ښکلی ده او موبایل نه به د کار پارمانې پاتې او نه موبایل نه خو به یو څه غنیمت ده ټول ویلز ښکلی ده بل ځای ته به بوځو او بل ځای ته چکر یې ووهو بس داسې درې دي هېڅوک هم پکې نشته ده هرې خوا شینوالی ده لږه هوا یخه غوندې ده خیر ښایسته اوبه ښایسته ملک خاموشي آرام هماسې پیاده پیاده به پکې لږ مزل و تاسو هم دا او نشته دا کوي کنه ښایستونه موږ سره وګورئ دا ښایستونه تنها د انګلیس په نصیب کې نه دي دا په وطن کې هم شته په هر ملک کې دا شته خو بس امن مهمه دی چې امن وسي په راحت د ژوند موقع شاته برابره شي او خدای نه غواړو چې زموږ په وطن کې امن سوله دایم جاری وساتي حکمت الله سم لکه پغمان اوبو غوندې شراره ده ښه ورته اړم وي زه چې اوبو کې کته کېږم زه بیا پکې غوپه وهم ښه راشي غوپه کې وځه نیکر مې نظر راوړی او په همدې شاوقه م راتلم موبایل زه غوپه په دې اوبو کې وهم څنګه نه ده داسې داسې تیار یو ځل ته جوړ کړی دوه تیږې ته نه لرې که خبره خلاصه منځ کې ډنډ وړاوې دي څنګه دوستانو څنګه دی مطلب زه شکایت یې نه لرم ټول د خدای نعمتونه دي او فکر کوم دا اوبو رنګ لږ خړ غوندې دې دپاره ده چې دلته دا شینوالی ډېر ده البته د همدې شیانو نه رنګ یې راخیستی ده په اوبو کې ګډ شوی لاندې تیږې البته تورې دي چې اوبه هم پرې لږ خړې ښکاري دا تیږو ته ګورئ دا به تر نږدې نه وښیم چمن غوندې پرې راشین شوی ده دلته یو شي ته مې پام شو لوحه ده لیکلی sheep country please control your dogs closely وایي دلته دا سپیان هم له کنټرول کې ساتئ چې دلته میږي دي چې په عذاب یې نه کړي السلام علیکم هیواد میډیا What media? I hope you enjoying. I hope you enjoy. Just kidding. Are you guys having fun? You're tired. The day just began. Just? Just. What about me?
Didn't you say you like adventures? How? That's not a big one. I'm very scared. What do you mean not a big adventure? Give me a YouTube channel. نو دا څه چل دی چې لږ خفه په دې شوم چې ډرون مې راوړی دا او میموري کارت پکې نشته. لږ مې پورته کړو خوا دېخوا خپل ښکلاوې مې په خپله وکتلې او بس بېرته مې ښکته کړم زه ورکوی څه فایده داسې ډرون. نو زه به نن لاړ شم بېرته دا اوس روان یو زیاتي میدانو چې بېرته لاړم لاره کې به یو اس ډي کارډ او یا میموري کارډ ورته را پیدا کړم او د خیره سبا اخري ورځ ده. نو انشاءالله سبا که چېرته اراده م ټول ځي د تګ وه نو بیا دوباره به یو کوشش به بیا دوباره وکړو انشاءالله یو څو شاټونه به ریکارډ شي د خیره څومره چې زمونږ د وسې کېږي مونږ به پکې کوشش وکړو او خدای دې وکړي چې بس ستاسو هم د خوښې وړ ګرځېدلی او دا ولاګونه هم خوښ شوي اوسي او په کامنټ کې راته ووایه چې څه لیدل غواړئ. یو ځل بخښنه غواړم د څه کمبودیا راغلي زما په بلاګینګ کې ځکه لکه مخکې مې چې یادګیرنه کړې وله دا ماته نوې تجربه ده. خوښ پې یم خو دومره هم پوهېږم چې لږ وخت غواړي تر څو زه د نوې تجربې سره لږ عادت واخلم د ځان سره او د کامرې سره په خبرو کولو عادت واخلم. ډېر مشکله ده چې په رواني توګه لګیا یې ښایستونه ښکلاوې وینې خو خیر په هر لحاظ ډېر ښایسته ښکاري دا ځای. دغه ځای کې زموږ موټرونه درېدلي دي بېرته موټرو ته لاړ شو به لږ د نورو مشرانو سره به لږ بانډار وکړو بس خوځي چې پلان د کباب ده چې کباب وخورو او ترې کې دا شی راځه دلته بس دغه رنګونه یې پې والي دي او په غرونو کې خوشي کړي دي. تا ته نه معلومېږي چې دا د چا دي یا د څه حساب یا دا ټول غرونو کې دا ټکي ټکي سپین سپین چې وینئ دا ټولې میږي دي. هغه ځای کې چې ټولې خبرې دي نو بس تاسو موږ سره اوسئ. د نن ورځ بلاګ لا جاری ده او سفر به بیرته د کور خواته وي نو بل څه پلان هم نه و نیولی خو د یوې ارادې سره راغلی وم چې دا ډرون لږ پورته کړم دلته هغه هم ونه شو خو خیر هغه به سبا وشي. ویلز ته چکر وهو
راغلی یو نن دومه ورځ ده. زما نوم سلیمان ده، د هیواد میډیا نوی مخ. پرون موږ په کور کې وخت تیر کوم، دلته م کبابونه او دیګیان کړي وو چې په اوله حصه کې کیدای شي که تاسو کتلی اوسئ زموږ د دیګ میله. I hope you enjoy.